سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی شریر کړیو ته د اسلامي اماراتون پیغام ذبیح الله مجاهد وایي چې ځینو شریرو کړیو هڅه کوله په هیواد کې بې ثباتۍ رامنځته کړي خو په نطفه کې یې له منځه لاړل. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که میخواد مشکلات را ایجاد بکنه قابل مهار است و بسیار در ساعتهای اولی خود مهار میشه و هیچ مشکلی نیست. اما تنهای ما از این ناحیه هیچ تشویشی نداشته باشن. نیروهای سرحدی ما به بسیار متانت از خاک خود، از سرحدات خود و از منافع کشور انشاءالله دفاع میکنن. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس ترور وسلوالو نن سهار ذبیح الله امیری مخه وګرځاو خو مقابل کې یو بریدګر وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی. د خبرو اترو ماتې په صورت کې د سخت جګړې پایل خبرداري د امریکای ولسمشر به کچېری خبري اترې پایل ورنکړي پر ایران به سخت بریدونه پیل کړي خو ایران د ټرمپ خزه او ماشومان پر مرګ واخولي. And so we're building that up, but we have a lot of the mid-level stuff. مونږ به د ایران له هغو پیسو څخه چې زموږ تر کنټرول لاندې دي د هغو زیانونو د جبران لپاره کار واخلو چې ایران یې اړولي دي. په بل عبارت د ایران هغه شتمنۍ چې زموږ په واک کې ده د توانونو د ورکولو لپاره به وکارول شي. دا هم پوره خبرونه. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي ځینې شریر افراد او ډلې هڅه کوي چې د ناامنۍ او بې ثباتۍ په رامنځته کولو سره د هیواد امنیت ګډوډ کړي خو د اسلامي امارات ځواکونه دا ډول هڅې د پیل په پړاوونو کې کشف او شنډوي. هغه د وروستیو څو ورځو نښتو ته په اشاره ویلي د دغو پیښو عاملین د خپلو کړنو سزا لیدلې او فتنه له پیل مخکې له منځه وړل شوې ده. مجاهد همداراز ویلي د حکومت بهرنۍ تګلاره پر تعامل بې طرفي او د ملي ګټو پر تعامل ولاړه ده. د هغه په وینا کابل له سیمه ییزو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو د پراختیا هڅه کوي او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او امنیتي ځواکونه پر وضعیت بشپړ کنټرول لري. د هغه پر وینا که څه هم کله ناکله ځینې کسان او ورانکارې ډلې هڅه کوي چې بې ثباتي رامنځته کړي خو د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه دغه ډول هڅې په ډېر لنډ وخت کې کشف او شنډوي. ښاغلي مجاهد ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه تل په بشپړه توګه چمتو دي او هر ډول احتمالي ګواښ د رامنځته کېدو په لومړیو شیبو کې له منځه وړي تر څو هېچا ته دا فرصت ورنکړي چې د هیواد امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کړي. مجاهد زیاته کړه چې امنیتي ادارې د هیواد د پولو او نورو ټولو سیمو وضعیت په دوامداره او په شپه او ورځ کې څاري او د هیوادوالو د امنیت د خوندي کولو او د ثبات د ټینګښت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. وضعیت امنیتی در سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما با تمام هموطنان خود اطمینان میدیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که میخواد مشکلات را ایجاد بکنه قابل مهار است و بسیار در ساعتهای اولی خود مهار میشه و هیچ مشکلی نیست. اما تنهای ما از این ناحیه هیچ تشویشی نداشته باشن. نیروهای سرحدی ما به بسیار متانت از خاک خود، از سرحدات خود و از منافع کشور انشاءالله دفاع میکنن. ما کدام پروبلمی نمیبینیم انشاءالله. د اسلامي امارت ویان د تیرو څو ورځو د نښتو په اړه هم وویل چې د اسلامي امارت ځواکونه د دغو پیښو عاملان پیژندلي او د هغه پر وینا هغوی ته یې د خپلو کړنو سزا ورکړې ده. مجاهد زیاته کړه چې دغه تحرکات په ډېر لنډ وخت کې مهار شوي او د ده په خبره فتنه په نطفه کې له منځه وړل شوې ده. د اسلامي امارت ویان همدارنګه ټینګار وکړ چې د دې ډول پیښو رامنځته کېدل یوازې په افغانستان پورې محدود نه دي بلکې د نړۍ په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې هم ورته پیښې رامنځته کېږي. پیښې په ډېرو پیشرفته هېوادونو کې موږ لرو. په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې موږ قضیې لرو، امنیتي ستونزې لرو. تېر ورځ موږ یو راپور واورېد چې امریکا کې ډزې شوي دي، څو کسانو وژل شوي دي، څه شوي دي. په هر صورت یعنې په پرمختللو هېوادونو چې محاسبه حساب پرې کېږي هغو هم یعنې ستونزې نه خالي نه وي. ستونزې به په افغانستان کې کله کله پېښېدلی شي. خو زموږ امنیتي ځواکونه ډېر متعهد ځواکونه دي او ډېر په صغیر وخت کې مشکلاتو ته رسېدنه کوي.
لکه دا وروستیو کې تاسو ځینې پرابلمونه ولیدل چې ډېر واړه فیکس ول بلکې په څلورو ساعتو کې د هغو مخنیوی وسو، عاملین له منځه یوړل شول او هغه شر په نطفه کې خنثی کړل شو. ذبیح الله مجاهد همدارنګه ټینګار وکړ چې د حکومت بهرنۍ پالیسۍ د تعامل، بېطرفۍ او د ملي ګټو د خوندي کولو پر اصولو ولاړ دی. د هغه پر وینا کابل تل هڅه کړې چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره مثبتې او رغنده اړیکې پراخې کړي او دغه اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ تنظیموي. ما می‌خوایم با تمام کشورها روابط خوب داشته باشیم و همچنان روابط بر اساس منفعت افغانستان اتخاذ میشه. افغانستان با کشورهای منطقه بسیار در حالت خوب قرار دارد. سفرهای که میشه سفرهای اقتصادی و دیپلماتیک میباشه که روابط کشورها با افغانستان را وانمود میسازد و همچنان افغانستان هنوز هم تلاش میکنه که این راستا پیشرفت‌های خوبی داشته باشه. ما امارات اسلامی افغانستان خواهان روابط با تمام کشورها هستیم. البته کشورهای منطقه و کشورهای نزدیک به ما اهمیتی خاصی دارند، چون روابط اقتصادی ما هم با منفعت ما هم با هم گره خورده و زیاد با هم تعاملات خوب داریم. ذبیح الله مجاهد په پای کې څرګنده کړه چې کابل په دوامداره توګه له بېلابېلو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړتیا او په تعاملاتو کې د مثبتو پایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي. مجاهد د خپلو خبرو په بله برخه کې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما په خپل تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د پوځي رژیم د بریدونو له امله د افغانستان په ځینو سیمو کې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې 50 ملکي وګړي شهیدان شوي او 342 نور ټپیان دي. د راپور له مخې په شهید شوو کسانو کې 6 ښځې او 11 ماشومان هم شامل دي. یونما زیاته کړې چې د ملکي وګړو تر ټولو ډېر تلفات د جون په 28مه د پاکستان د هوایي بریدونو له امله په پکتیکا، کونړ او پکتیا ولایتونو کې ثبت شوی دی. په راپور کې همداراز راغلي چې د جون په 8مه د ناپېژاندو وسلوالو او چاودونکو توکو د چاودنو له امله د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه سیمو کې 12 نور ملکي وګړي هم وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دغه راپور پر بنسټ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي رژیم بریدونو د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بللې او د اسلام آباد هغه ادعاوې بې بنسټه بللې چې ګواکې وسلوال په نښه شوي دي. په دې اړه د لا بحث په موخه د نړیوالو چارو کارپوه عزیزالدین مارج را سره مېلمه دی. مارج صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. آیا پاکستان په سیمه کې دویم اسرائیل دی؟ ځکه راپورونه وایي اسرائیلو فلسطین کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بې ګناه وګړي موخه ګرځوي او پاکستان په افغانستان کې. مننه جناب فایز صاحب محترم. لومړی تاسو ته لیکي همکارانو ته لیدونکو سلام له احترامات باندې کوم. ګوره موږ د سنس ویل د دوم اسرائیل دی اول اسرائیل دی. د اسرائیل ډېر پورته د دلایل ته موجود دي. اسرائیل خو کله کله جګړه کې له خپل دښمن سره یا کوم سیاسي هدف یا کوم ګټه یا کوم امنیتي مسله نښلي، یا له مصر سره ونښلي یا له فلسطینیانو سره یا غزه کې یا له لبنان سره یا سوریې سره، مګر همیشه شر او فساد په سیمه کې نه جوړوي. همیشه بیا جنجال نه کوي. خپل ملک هم آبادوي، خپل ملک ته د خپل بقا په حیث باندې ګوري، ته موضوع کې خپل ملک پراخوي او نړیوالو سره اړیکې هم پالي. مګر پاکستان په خپل ملک باور نه لري، په بقا باور نه لري. مطلق هم داسې غلامي قبوله کړې ده چې څه غر ورکوي له عزت و حیثیت و هر څه نه ورته کوي. هېڅ نه یې په خوله کې نشته او معمولا دې ته نه ګوري چې هند ما ګاونډ ده ته بقا لرم که نه، چې دا وجه چارواکي ټول بهر دي او متقاعدین ټول بهر کې ژوند کوي. دوی پوهېږي په دې مصر جګړه ده وهل دي او ټکول دي او هغه اسرائیل یو حیثیت شرم لري، نړیواله کچه چې یو څه ملامتي شي خپل دلایل بیا وایي. پاکستان هغه شرم هم نه لري، سترګې مړې کته اچولي او بیا نه وایي چې ما څوک څه ونه کړه. په بې شرمۍ بیا وایي چې ما ملکي کسان نه دي وژلي او ټوله دنیا چغې ویل د ملکي کسانو بیماران ته ووژل، ښځې او ماشومان دي وژل. بیا نتنیاهو بیا وایي چې والته غلطي شوې ده او معذرت هم غواړي که کوم واره کوم څوک کسان دي شهیدان شي.
او په نور سیمو کې د بمبار کې فلمونه مستند کوي وایي چې ما فلانه چې بمبار کړو کسان وځي دا دومره بی غیرت نه ده لکه پاکستان پنجابیان چې بی غیرت دي البته پنجاب چارواکي پوځیانو دا بیا د مولایانو د خلک سره د ایسای په اشاره مې دوی عمل توجیه ورکوي نو بنان دا لړۍ متاسفانه دوام لري پاکستان جوړ شوی د افغانستان په وړاندې ده دلیل دا ده چې دا دوم نړیوال وروسته د روسیې د مخنیوي لپاره ګرم وګوت یا د شوروي د وخت جوړ څه دغه شوروي او روسیا له کوم لارې تیری افغانستان نو ترغه چې افغانستان په جغرافیه کې ده پاکستان جوړ شوی د افغانستان په دښمنۍ باندې دلته بې ثباتي غواړي دلته مثلا ضعیف حاکمیت غواړي د غرب برنامه پلي کوي مرکزی اسیا ته دی ایران لپاره بلوچستان د سیمه ته صلاحیت انتقالي مهمات بیا سیمه نارامه کړي چین سره غلطي کړې و دي مثلا د بازه تونل لاسي کړی و دغه لپاره کشمیر کې څه دا سارا کو سیپې کو پروګرام را جوړیږي آته نام نه جوړ کړي دلته بلوچستان کې خو دغه نام نه کنټرولول بیا د لودینه وځي دنه بیا ځاتیږي افغانستان کې ورسپارات د حکومت کې ټینګي هغه پروګرامونه د 50 کالو کې مخ تړل هغه د نور مخ ته نه سیول د بنان د پنجابیانو ورکاوی پیدا کی ځکه هن ناری وای چې سن دماغ خاور ده بیرته بیا واخلم یعنی پیګه چې پاکستان نو کړه په دغه پالیسي لمنځه صحیح ده چې غربي نړۍ په ولاړه ده شاید په خو دري شاید بیرته چارواکي بدل کی نور موري راوري خو بیا هم نړیوال هم تر هغه پورې حوصله لري او د سیمې وادونه هم تر هغه پورې دي نړیوال د پاره حوصله کوي په ټولو کې بیا دا حالت خراب یو خبره بل دا چې متاسفانه او په ډېر خواشنۍ سره نړیوال با اعتبار او حقوقي سازمانونه دوی په جاري دي چې دغه اعمال تدابیر ونیسي عاملین راونیسي زندانی کې مجازات کې غرامات تر واخیستل سي محکمو ته کش کی مخنیوي وکي برعکس دې شمیره باندې کوي تغبیه کوي او صرف یو اقل او توصیه هم په صغره د نه کې او ډیره ساده توصیه کوي بله دا په دې معنا ده چې دوی هم تایید چې دا د غربي نړۍ پروژه ده پاکستان مامور مجری هیواد مجرا کوي او دغه ادارات هم یو استخباراتي شرکتونه د زبرځواک وادو په لاس کې بله متاسفانه دوی خپل اعتبار هم لاس ورکړي دا ادارات او نور خلک باور نه پکې او نړیوال واقعیت په سترګو ویني ګوري چې دا څه پیښ شوی نن سبا ټکنالوژي دوره چې لمزه کې روان هر څه کاسي کیږي لیدل کیږي واضح معلومیږي خو دوی دغه جفا د افغانستان له بشر سره کوي که دولت سره مشکل لري خو بشر پورته نو د سره ولې تاسو داسې زیاتی او ظلم کوئ خو په هر حال اوس افغانستان هم ازبکستان هم مرکزي اثر په سوداګرۍ کې روان دي چین او ایران د سره رابطه کوي اړیکې نو دا هم په دې باندې پیږي چې پاکستان ته د افغانانو راځم نه او نور جاسوس هم چې راوړاندې کیږي لکه او څو نفر سختګي په دغه نږدې وختو کې د چترال نه دی خطر تیر کړل هغه لغره له بدخشان تللی کسان تنظیم کړل ویلې کړل چې کامرو کې وو کته چې نورهای تازه نفس وارد افغانستان شو تبلیغاتی هغه ده کنه بله دغه لپاره هغه گرفتار سرولې د سول او وسواس ولا نو دا د امنیتي اوس په واخان کې د چین د سره جوړولو برستو یا د افغانستان د واخان د سره جوړولو د پاره دغه سکډوډي او په نظمی جوړ کړی ده مانوسه محترم پاکستان نه یوازې د افغانستان په وړاندې بلکې د کشمیر د بلوچستان د پښتونخوا خلکو پر ضد هم زور زیاتی کار اخلي منګه داسې راپورونه دروځي چې کشمیر کې پر پروش په او نن سهار پر لرونوالو ډزې کړي دي او لسګونه کسان یالته وژلي او ټپیان کړي دي آیا نړیواله ټولنه هلته هم ړانده ده د پنجاب خو چې جوړ څه د حکومت لاس کې ورکړه د سیمې دی افغانستان چې لکه پښتونخوا او بلوچستان دي بلوچستان دا چې ورکه دم چې پرې خو د ناباد او تل چې دته به د خپل عملیات کوي دلې تپلې وزل ټکول بیانتی سلاز مختول تعدید جوړول اخر مثلا ایران ته چین ته روسیې ته نور پروژې پلي کول دا ټول په دې سیمو کې کوي
اول ته کشمیر ده کشمیر بیا د هند ډاریږي زیاتره غرض نه کې خو چون دی په د اخر وختو کې له چین سره د روډبل قراردادونه لاسلیک کړل ترنه نو د فایل پیدا ګلګټو د سیمونه ځکه دا سیمه غواړي نام نه کسی چین مخنیوي وکړي یو دوه مغه سیمه نارامي بیا راځي چترال نارامه کوي د بدخشان لپاره دی واخان ته سترګې بند کړي دي او بل خواته کوشش کوي چې دا سرک د واخارو چین جوړ چین واسه نه افغانستان سره بله ځکه چې چین واسه څخه افغانستان ته ډیر آبادی راځي ترازی نه چې منګه ته پورته کو ډیر زیاته کیږي چین غواړي له ایران او شرقي اروپا سره ځان وسر کی لدین ډیر ویره ډیر لري تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې بیا نه ستونه پام دغه د چې د بدخشان په ځین استراتیژیک نقطو کې ده دا پیسې د خلک له کومه کوي سلاله کومه کوي او بیا وره په ډګر د جګړه کې نستا درې څلور کاسه په کامره کې لیدل کیږي بیا هم یو څو نفر ناسي بیا داس وکي په غره کې بیا ورسي بیا موږ چې د امارت اسلامي کسان ګرځي عسكر ګرځي پیدا کوي نسی او کومانډې بیا چې ته دی په سویډن کې په فرانسه کې په انګلستان کې د دې کې ماجر ناسي لدیج بیا ورته کې زنده باد الګه کتر احساس لشکره غیرت پرې ور ساتو ودرېګا یا ول علم بردار سمبالغ بیا کومنده ورکړه مارز محترم دغه د حکومت یو پښتنه را پیدا شو دغه د پاکستان لخوا یو فشار د پر افغانستان پر خصوصا په نظام باندې یا داسې نه غواړي چې دغه لار لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه د واخان لار له چین سره وصل شي پاکستان خو لار فشار واردوي تر چې خپل خواستی ومني د غیر پروژه په لیکي په باګرام باندې په تهدیدونه ایجاد کی ترګل راولي اوس دغه اجازه نه ورکول کیږي خو به ترګل راوستله تورابوره کې په ځای سول فلاني ځکه چې په ځای سول دا اوس اجازه نه ورکوي او چې راځي په نخ کې ولي ما تاسو ته ویل دا کسان او ډله ګوره څو مدمخ کې دوی دا کوفیان موفیان په بازي ټول کړل په اسلام آباد کې مخالفین پنوم ورته له تاسو یو پروګرام د سلرو د واخانو دا نور پروګرامونه لري کومک کوي بیا را جلسې غونډه جوړ کړي بیا په اخر وختو کې د مسعود زوی مالته د مسعود هم پاکستان ته کنه دوګاره واکسین خلک ولیدل دا هم او قانوني او محقق او څو کسان مالتلی و دې لپاره چې بیا ویل چې په اوازه او مطبوعات کې په خواني ډله تپل بیا راځوندې کوي او دا چې په خواني ډله تپل نوم سړی واخلي بيخي دغه دلبدي هټه پیدا کیږي ځکه وې د لاس د وضعیتونو سره غلي او یا فجایع او شر او فساد کړی دی وطن کې د جمهوریت تر اخره پورې چې تاریخ د افغانستان کې بداسې کس پیدا نشي بیا داسې فجایع او فساد او ظلم او تجاوز او تیپره کول او فساد میخونول او ملک ورانول د ملک اصلي و دي سلامای زړل بنیادونه لمن زړل او دلته غصب ځکه ظلم او راکټ او وشتل او ټکول دا په تاریخ کې چانه وکړي اته چې موږ له انګريزانو سره روسانو سره مثلا نورو اسکندریانو سره جګړې کولې داسې ظلمونه غوي نه د کړي غیر علاقو چنګیز داسې کار کړو زورالدین محمد بابر وکڅوک دم په خاص سیمه کې څه کپټان د پښتنو کړو متواکل داسې کار دوی دومره فجایع کې چا په ځای کې نه وکړي او داسې ته د نژادي او زبانی زودا مشکلات افغانستان یا نه دا ټول تنظیمونه دا کار نو بنان دین خلک نفرت لري دایره وړاندې کړل چې اساسات جوړ کړي تهدید جوړ کړي حکومت ملت هم نفرین کړل امارات هم نفرین کړل پاکستان ورغلایسته پوسې ولا په دې غوښنه کېږي بیا اوس ماته ځوانان احساساتو استفاده کوي ماتنای شماره چور میکنه چور چیزی چور کې د خمیاري ورزي معدن تجارت پر بنیاد را باسي او همدغه تاسو د پنځشیر او د واخان سره کونه جوړ کړل د تخار د بدخشان سره کونه جوړ کړل و د واخان لار تاسو جوړي په ځای دې چې د استفاده تمدن راځي پرمختګ راځي اقتصاد راځي تجارت راځي هم دا کاروان چې تاسو راځي ته یا دکان جوړ کړئ څومره ګټم رسیږي اما متاسف هم خلک په دې نه پیږي هغه ته وایي کله بیگانه آمده علا پشتون آمده علا صاحب اینجا مادران شما رو چیر میکنه علا کوشش باری میته علا نصر کشی میکنه دلتا خود چه لکلا که نصر کشی ده یا چه توی دا غصب لکره دا دیواد لره که علا جو کوشش باریست دغه مسائل دی برعکس
په دې امانو باندې خپل دوی لابیګری طالبانو کوي ملاتړ طالب زیاتوي خو په هر حال باندې د پاکستان پروژې دي دا کوم ځای نه نیسي خلک نن سبا جګړې نه بالکل ستړي شوي چالو باندې پیږي نه جماعت نه محراب نه په مدرسه نه په مجاهد نه په دین څوک نسی غلاولای نور سلا ورکول مهمات ورکول جادي مشران او فلاني مشران قومي مشران دا نور څوک نسی غلاولای یو دوه درې چرسیان او جسوي دا خپل پیسې اخلي او داس کوي هغه جدا خبره ده نور متواقی خلک متک طالب سرم مشکل چوکلری تفاهم دا نه بلکې که دنیا د کافانان دي نور دا قسم به نور نه پیدا کیږي دازه کوو دا که دازه نور څوک نسی کوي بارنه سالانه ورکی پیسې ورکی متواقی د افغانستان ټول کنټرول سره طالب سره سر پورته کې ولیدي بیا څه یعنی مثال د نړیوالو چارو شنونکی عزیزالدین مارج په خبرونه کې مولا ګډون څخه نړۍ مننه کور مواد د یک تلویزیون قدرمن او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید تربیه ښه چاره